سلامونه دوستانو ته من چې روغ او جوړ خوشاله وي په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو د کوکوین والېټ هیر شوی پاسورډ پیدا کړو. دوستانو که چېرته تاسو کوکوین والېټ جوړ کړی وي او تاسو څخه پاسورډ ورک وي نو څنګه کولی شو دغه پاسورډ پیدا کړو. په ډېر سره دوستان کولی شي د کوکوین والېټ پاسورډ پیدا کړي. ډېری دوستان کوکوین والېټ کاروي. کوکوین والېټ هم د ټرسټ والېټ هم د څنګه د باینانس په شانتې یو اپلیکیشن په دې کې مونږ کولی شو له اپلیکیشنونو څخه دته پیسې ولیږو او په دې کې موږ ټریډ هم کولی شو. ډېر بهترین اپلیکیشن دوستانو د دغه اپلیکیشن کې د اکاونټ جوړولو ویډیو ما تاسو ته ډسکرپشن کې هم چول دی. خاص کر د هغو کسانو لپاره ډېر فکرېږي څوک چې سویټ کوین کاروي. سویټ کوین او کوکوین دوستانو دغه او د دې ترڅنګ سویټ والېټ دغه ټول سره تړلي دي. د هغو په اړه ما تاسو لپاره ویډیوګانې جوړې کړي دي څنګه کولی شو په سویټ کوین کې پیسې وګټو. هغه ټولې ویډیوګانې هم شته دوستانو. موږ راځو د کوکوین والېټ پاسورډ پیدا کوو. کله دوستانو تاسو دلته کوکوین والېټ را خلاص کړ نو پس به راشئ خپل ایمیل ادرس به ورکړئ او بیا تاسو لاندې پاسورډ غواړئ. لاندې پاسورډ کې دوستانو موږ سره پاسورډ اوس نشته، موږ ته پاسورډ نه دی یاد نو موږ راځو لاندې فورګاټ پاسورډ باندې کلیک اخلو. ایمیل به پاس ورکړئ، هغه ایمیل به ورکړئ چې کوم ایمیل باندې تاسو کوکوین والېټ جوړ کړی وي. نو لاندې به راشئ فورګاټ پاسورډ باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ راځو دلته ایمیل به تاسو هم بیا هم غواړئ تاسو ډایرکټ اتومات هم رااخلي او را به شئ ایمیل به ورکړئ او نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک واخیستو نو اوس به دلته لږه شیبه انتظار ورته وکړو. لومړی خو موږ کوم ایمیل چې دی ته یو شپږ عدده یا شپږ رقمي کوډ دی او یا دلته موږ ته کیپچا هم ښایي یوه به کیپچا دی هغه به موږ بشپړه کوو. نو لږه شیبه دوستانو انتظار ورته کوو تر څو دغه کیپچا موږ ته روښانه کړي. دوستانو موږ اوس راځو خپل جیمیل راخلاصوو. موږ ته به یو کوډ راغلی وي د کوکوین والېټ څخه، همغه کوډ به موږ اوس رااخلو او دلته به یې ورته ورکوو. تاسو به هم راشئ یا به ال انبوکس انتخاب کړئ. ال انبوکس کې چې کوم نوی ایمیل وي تر ټولو لومړی هغه تاسو ته راځي. تاسو بالکل دوستانو کتلی شئ لومړی ایمیل موږ ته راغلی دی کوکوین ویریفیکیشن کوډ دی. تاسو باید دغه کوډ ورته راواخلئ او هلته یې ورکړئ. نو دوستانو راځو دغه کوډ کاپي کوو. که یو یو لیکئ هم تاسو لیکلی شئ او که کاپي کوئ هم نو تاسو هلته لیکلی شئ. نو دوستانو بالکل دغه کوډ یې په اتومات ډول راواخیستلو. نو دلته هغه کوډ چې کله تاسو ورکړئ دلته نو لږه شیبه انتظار به ورته وکړئ تر څو دغه کوکوین والېټ چې دی هغه له مونږ سره اوس خلاص شي. دوستانو تاسو اوس کتلی شئ راځو دلته نوی پاسورډ ورکوو. مونږ یو زه راځم نوی پاسورډ ورته ورکوم. تاسو به راشئ لومړی به نوی پاسورډ ورکړئ او بیا به راشئ همغه پاسورډ به دلته هم کنفرم کې هم ولیکئ. دوستانو کله مو چې لومړی کې یو پاسورډ ورته ورکړئ را به شئ همغه پاسورډ په داسې کې هم ولیکئ او بیا به راشئ په کنټینیو اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. دغه کنټینیو اپشن دوستانو وینئ په همدغه البته کنفرم اپشن په کنفرم اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په کنفرم اپشن باندې کلیک واخیستو همغه کوم پاسورډ چې تاسو ورکړ همغه پاسورډ به دلته هم ورکړئ. لومړی به ایمیل ورکړئ او بیا به پاسورډ پسې ورکړئ. بیا به راشئ لاګین باندې به دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په لاګین باندې کلیک ورته واخیستو نو اوس به تاسو بیا هم لږه شیبه انتظار ورته وکړئ. اوس به د دې پاسورډ موږ سره بالکل دوستانو پیدا شي. نو تاسو هغه پاسورډ چې ورکړی وو تاسو باید په خوندي ځای کې له دننه سره وساتئ. سکرین شاټ هم تاسو نشئ ترې اخیستلی. نو تاسو به یې دغه درسره لیکئ، ځان سره یادداشت کوئ به او ځان سره به یې دلته تاسو پیدا کوئ. نو دلته دوستانو موږ ته شاید یو ایمیل بیا راشي، یو ایمیل کې به بل کوډ هم وي. نو موږ راځو خپل ایمیل بیا راخلاصوو او دا ځل یې دغه بیا داسې ریفریش کوو تر څو ایمیل موږ ته بیا هم راشي. نو هغه ایمیل اوس ګورو. راځو دلته بل ایمیل هم دوستانو موږ ته راغلی دی تاسو یې کتلی شئ. نو کله مو چې دغه ایمیل را خلاص کړ نو دغه به هم تاسو را کاپي کئ او هلته به یې ورته پیسټ کئ. نو لږه شیبه انتظار کوو دوستانو ورته. دوستانو کوډ چې کله تاسو یو دقیقې څخه ډېر وخت ونیسي نو بیا شاید کار هم تاسو لپاره ونه کړي، خو دلته بیا هم کوډ واخیسته. کله هم ستاسو کوډ ورکړه نو را به شئ کیبورډ کې لاندې څه یا له مخ کړئ هغه باندې هم تاسو کلیک ورته واخلئ. اوس به وګورو چې دغه کوډ کار کوي او که نه نه کوي. دوستانو تاسو کوډ چې کله ورکوئ نو باید بیا راځو په سینډ باندې کلیک اخلو. ها صحیح شو دوستانو. بالکل زمونږ کوکوین والېټ چې دی هغه بالکل دوستانو اوس له مونږ سره دلته کې صحیح شو. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ زه بیا هم راځم لاګین اپشن باندې کلیک اخلم تر څو دغه یو ځلې بیا ورسره لاګین کړم. نو کله چې لاګین باندې کلیک ورته واخلو نو بیا موږ ته راځي ایمیلونه. موږ راځو بیا همغه پاسورډ ورکوو.
کله چې پاسورډ کې لاګین باندې کلیک ورته اخلو بیا هم دوستانو لکه شیبه بیا هم انتظار ورته کوو. دلته زما نیټ هم یو څه دوستانو ضعیفه دی په همدې خاطر دا یو څه قوي نیټ ته هم اړتیا لري ځکه چې د ده ام بي سایز هم بیخي تر 80 هم پورته دی. بیا هم دوستانو تاسو ایمیل ته کوډ دی تاسو به هم راشئ همغه کوډ به دلته بیا دوستانو تاسو ورکئ. ښه دوستانو دا ځل یې کوډ بالکل واخیستلو. دا کوډ کې یو څه مشکل هم بعضې وخت تاسو دوستانو راځي ځکه چې هلته کله وخت پرې واوړي نو بیا کوډ ژر نه اخلي. دوستانو نو بالکل دغه دی په دې کې زموږ اکاونټ چې دی هغه مخکې جوړ کړی و موږ څخه پاسورډ هیر و هغه بالکل دوستانو صحیح شو. نو تاسو ما ویریفیکیشن په اړه ویډیو هم جوړه کړو چې څنګه کولی شو دا ویریفای کړو. زما خپله اوسه پورې نه ده ویریفای شوی. تاسو کولی شئ په الکترونیکي تصویر او د دې څنګ په الکترونیکي پاسپورټ باندې هم دغه ویریفای کوئ. نو دوستانو دغه طریقه وه چې ما تاسو لپاره وړاندې کړه. نو تر بلې ویډیو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم ښه وخت ولرئ.